ملي پراختیا شرکت کې د څو تولیدي فابریکو کمپلیکس پرانیستل شو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال له لوري د پراختیا ملي شرکت کې د څو تولیدي فابریکو کمپلیکس پرانیستل شو. د طالبانو حکومت اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر دغه کمپلیکس بیا فعالول د داخلي تولیداتو او صنایعو د ودې او پراختیا په برخه کې بنسټیز ګام بللی. د نوموړي په وینا چې په دې سربیره به پر بهرنیو تولیداتو د افغانستان تکیه راکمه او د کورني صنعت په پیاوړتیا او پراختیا کې به د پام وړ مرسته وکړي. نوموړي همداراز وویل چې د تولیدي فابریکو دغه کمپلیکس به ډیرو هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شي. د سیمه ییزو او بهرنیو بازارونو په نسبت به هیوادوالو ته په ارزانه بیه تولیدات وړاندې شي او په لویه کې به دغه کمپلیکس د هیواد ملي اقتصاد په تقویه کې مؤثر رول ولوبوي. ته یادونې وړ ده چې د تولیدي فابریکو دغه کمپلیکس اوس مهال د قوشتېپې کرنیزو کمپلیکسونو لپاره د ماشین آلاتو او کرنیزو وسایلو، د صنعتي او کوچنیو فابریکو ماشین آلاتو، ترانسپورتي وسایطو، فلزي عناصرو، برقي وسایلو، مختلفو پرزجاتو او د کانالونو او اوبو بندونو د دروازو د قطعاتو په شمول 115 ډوله تولیدات کوي چې یو شمېر تولیدات نندارې ته هم وړاندې شول.